د ځینو افغانانو په وینا په کوچني کابل کې یم حالا دسی فکر کنم سکلی که کابل آخر کی یعنی ایرا ما کابل کوچک گفته میتونیم بالکل فکر کوی چه کم زیده نکلیس مریم که چه کردی ما خرابی یادی میکنم در جلال آباد رفتیم یا در کابل است کله چې به د تیمورشاهي و د دې ځایونو سره داسې چته او پورته کېدلی د سړک غاړې سره به دا څیزونه ایښي وو ما که سوتال میایم بسیار جای دیدنی و مقبول است. واقعا فکر کردم که در ماندهی کابل است. من پارسال افغانستان رفته بودم. همیشه اینجا که میام خاطرات افغانستان زنده میشه برام. مادر جان وقتی که زمانی که در یادت می مادر جان دیگه دلته نو هغه د کوچنیانو یا د ماشومانو ډول ډول سیزونه ایښي دي منظور خانی هم پکې شته و د وطن شان پیدا کیږي دلته کنه منظور پختون به دا چوله خو منظور پختون سره بیا خلکو مچوله کن سوتال 80% مارکت سر افغانستان قرغه می رفتیم چی جبل سراج می رفتیم بسیار جای خوب نان جلبی و امید پکاوره و نو ځکه دلته زموږ لپاره جالب دی چې هندوانو خدای فضل دی ډېر دي مسلمانانو ډېر دي او بیا تا غونې پښتانه خو بیخي که نه دلته نو چې ګرځېږي لکه کټ مټ په منډوي کې چې ګرځي د ابراهیم صافي د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم نن د بریتانیا په سوتال یا د ځینو افغانانو په وینا په کوچني کابل کې یم دا چې په کوچني کابل کې څه دي راځئ را سره په دې خپرونه کې یې کتلی شئ دلته نو چې ګرځېږي لکه کټ مټ په منډوي کې چې ګرځي د کابل په منډوي کې بس هماسې ګڼه ګونه ده یعنی کله کله داسې کېږي چې د په ګڼه ګونه کې دې بند شي ځای دې نه وي نو رښتیا هم سړي ته خپل وطن او کابل په یادوي را سره اوسئ دلته د زیات شمیر افغانانو سره غږیږو او ډیر څه درته درښایم خوب هستین؟ ښه یې؟ سلام خوب هستین؟ جور خوب هستی؟ ماشاءالله ماشاءالله میشه اول خودم معرفی کنید نامتان اگر بریم بگوین اسم شیرالله است شیرالله از کجای افغانستان هستین از میدان وردک از میدان وردک پښتو هم پوهیږئ او پښتو وایم پښتو هم وایي دلته چې کله تاسو سوتال ته راځئ څه فکر کوئ داسې فکر کوئ چې تاسو په افغانستان یا کابل کې یاست که څه ډول حالا دسی فکر کنم سکلی که کابل آخر کی سی بازار کې څه وګرځي همداسې اما هوایی کامرې ته هم ګوره چې دا او هوایی مماسې ده او شیان هم لږ زر ارزانه دي دلته او د وطن شیان هم پیدا کېږي دلته که نه افغانان هم زیات دي زښته ډېر دي نن د محمد سره راغلی نوم یې محمد دی محمد ادم دی نو د ده سره راغلی دلته مو څه واخیستل څه مو وکړه دلته همداسې سودا مودا لږ کالي مالي د کډه مې اخلي زه ته همداسې چکر راغلي رخصتي ورځ ده نو خپل وخت تېروو زه ته همداسې څومره وخت تاسې دلته راځئ هر وخت راځئ که څنګه موږ همداسې کله کله همداسې شوقي راځو هم دلته او دغسې سي راځو هم دلته ډوډۍ موډۍ یا چې خورو بیا ځو بېرته چې دلته راځئ چې اخلئ دغه د افغانانو دوکانونه یوازې اخلئ نه افغانانو سودا هم اخلو وچه میوه اخلو زیاتې وریځې وریځې اخلو زیاتې همدلته ډوډۍ موډۍ هم خورو بیا ځو همداسې بېرته نن دې څه واخیستل د ځان لپاره دې څه واخیستل ځان لپاره موږ نوي راغلي یو یو نیم ساعت کېږي چې راغلي وي زیاتې چا خبره زه دې همداسې اوس ګرځو نه بازارو باندې هر شی چې برابر سو اخلو نه کوم ځای نه راغلی زه د پورسموت نه راغلی یم دې ځای نه څومره لرې دی ولا یو ساعت و 40 دقیقې لاره ده یو څلوېښت همدا اوس خو تا هلته افغانان دې ویني خپل ملګري به دې په وطن کې ویني پیغام دې څه دی څه ورته لرې سلامونه غونو ته رسوم زه دې هر څوک چې چېرته دې ایسي خوشحاله یي
ته همدغه بهترین شی د خپل وخت تیر کې ښه راست وخت تیر کې ماشاءالله الله پاک دې درته ستر انسان کړي خیر سي ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ مننه السلام علیکم درنو لیدونکو دا زموږ او ستاسې د یو افغان ورور سره چې خبرې مو ورسره وکړې همدلته ګرځو نور زیات شمېر افغانان هم د هغوی سره هم خبرې کوو راځئ ګورو دغه هم زموږ ستړی مه شې جوړې کومه خواته درشو درڅخه څنګه ښه یې نوم دې څه دی نوم دې راته نوم دې ووایه نوم دې اقبال سنگ اقبال سنگ ښه اقبال سنگ د افغانستان د کوم ځای کابل د کابل تو دیکھ پائے گا دری صحبت میکنیم خب از کابل هستیم بله بله خب وقتی که شما در اینجا امی افغانایی که میای پیش شما چی فکر میکنین مثل یک وطن ما بیادر ما خیلی خوش میشیم یکی رنگ میبینیم خیلی خوب میشه وطن ما آرام شود که باید وطن خود بریم یعنی تو یک فکر برایتان پیدا میشه مثل که در خود افغانستان باشین یا در کابل به خاطر از اینکه اینجا که زیادترشان میامی افغانای ما شما هستند دکاندارا همه ایشان افغان هستند اینجا تقریبا 200 سال خیلی افغانای ما دکان دارن هر رقم مواد غذا است دکان رخت فروشی ها سنین چیزا کلگی افغان هستند تقریبا 80% مارکت اصل افغان است تو زبان افغان کلگی است یعنی ایرا ما کابل کوچک گفته میتونیم بالکل چند سال میشه در اینجا زندگی میکنین از ما تقریبا 20 زیاد شده از 20 زیاد شده تو بیا کمی طرف کمی در روشنایی معلوم شوی بیا که بیخی ما چی واری مندهی کابل واری جور کردی و در اینجا برای خود همه تو خط دیگه همه تو میجلا از این طرف تصویرش بگی که این چیزایش هم معلوم شود بیا که ما این طرف ایستاد شم اقبال سنگ از کجای افغانستان هستی؟ من خودم از افغانستان از در زندگی در کابل میکنیم از چارکار هستیم پروان از پروان است؟ بله تقریبا وطندار هستیم هم از کاپیسا دیگه اقبال سنگ در کابل چی کار میکنین؟ در اونجا چی؟ نمی کارهای رخت فروشی بودیم در اینجا مونمو کار خود اعلان نکردین در هر جایی که برین همراهتان است؟ از دیگه ما خود تقریبا در سال 92 از افغانستان برآمدیم نه اون وقت وزیر جامعه است چطور از کار برد اینجا باش چطور است شکر است فضل خدا است کل هر کسی که اونمو یک رقم راه ناس میرسه برش خدا میرسونه در افغانستان هم رفتین در میقه وقت که شما آمدین سفر کردین نرفتن نه چند سال میشه افغانستان رفتین تقریبا دیگه 22 سال نه 22 سال شده که نرفتن پشت وطن دلت میشه دل میشه خود دیگه رفتن نمیتونم چی کنیم اوضاع خراب میشه حالا صحیح نیست دیگه چی کنیم مجبور هستم چی وطن یادت میاد چی یا چرا نمیاد چی آب و هوایش از یک جایی که میرفتیم قرغه میرفتیم چی جبل سراج میرفتیم بسیار جای خوب است اینجا چیزا نیست حالا چی کنیم که مجبور هستم مجبور هستم در اونجا در پروان جای دارین خانه زمین چیزی بود حالا نیست فروختین یا فروخته شد؟ خود چیز خود اینجا قبضه کردن و چیزش یک چیز در کابل هم بود فروختم چیزش قبضه کردن خلاص گیا پیسه را آوردی در اینجا مصرف کردی بخیر ما در وقتای سابق فروخته بودم در وقتای طالب پیش خرزانی بود او خرزانی بود در اینجا چیزی جور نشده ازش نه واقعا نمیشه نه خیلی باون است اونجا پیزا است افغانستان واقعا نمیشه نه در اینجا یک دکان جور کردن اینجا یک دکان یک خانه جور کردن بسیار وقت است یک دکانی که مثل دکان خودت وارد باشه خریدنش بسیار مشکل است در حساب لیز بگم دیگه لیز میفهمن نه در حساب لیز و طریق گرفته میتونیم در حساب خریدنش بسیار مشکل است اولادا و خانم اونا باز همیداری صحبت کرده میتونه یا نمیتونه اولادای من نمیتونن لفظ خودم میفهمن لفظ مادری میفهمن لفظ خود انگلیسی میفهمن باز خانمتانم از افغانستان است خانم از افغانستان است در اونجا تولد نشده بود در اینجا است یعنی چی شده که تو را از اونجا آورده تو یا چی خودم آمدیم در سال خود آمدیم خب اینجا بود او اینجا بود امی بازشان که بازی چی میکنه خانمش اینجا او را به چی میارن نه میتونن چرا نمیتونن اینجا که کار میکنن در حساب حکومت طریق کارش دعوت کردن میتونه بسیار زیاد تشکر چیزی پیام اگه داشته باشی به هموطنای در اینجا در افغانستان برای رفیقای هر کسی هم باشه خوش باشن و همین خیلی شهر ما خیلی خوبه خدا سب آرامی کنه پس همون شهر خود بریم
خیلی خوش میشم. هر کسی وطن خود ببینم از طرف من خیلی خیلی سلام علیکم. بسیار زیاد تشکر. زنده باشید. درنو لیدونکو دلته مو د زموږ او ستاسو د یو بل افغان سره خبرې وکړلې. همدلته ګرځو را سره اوسئ نو د ساوتال یا د زموږ او ستاسو د ځینو افغانانو په وینا د کوچني کابل بېلابېلې برخې درته ښیم. را سره اوسئ. هارون یوسفی هستم، در لندن زندگی میکنم و میلاد بچه‌م است، خانم مامنه و دیگه دوستایی که آمدن مهمانایی هستن. دیگه‌اش مهم نیستن. همه‌شان افغانا، همه‌شان مهم هستن. افغانا آمدن از جای مختلف. یوسفی صاحب زمانی که شما در اینجا وقتی که میایین در ساوتال چی فکر میکنین به می؟ من فکر میکنم در جلال آباد رفتیم یا در کابل است؟ یا در کابل نه، در کابل در جلال آباد وقتی که زمستانا میرفتیم در کابل، در جلال آباد از کابل در اونجا اندوگذر بود و زیاد اندوا بودن هموطنای ما و همیشه میرفتیم مغازهای بسیار خوبی داشتن و مخصوصا غذاهای بسیار خوب میپزیدن و در اونجا همیشه اینجا که میام خاطرات افغانستان زنده میشه برام. و ایمی بیروبارک باز مثل مندوی کابل واری این چیز است. بالکل. نان جلبی و امی پکاوره و کل چیزا منتم خوش آدم. شما چی فکر میکنید؟ اول خود سلام خدا بر تمام شنوندگانتان میتم و ما که ساوتال میایم بسیار جای دیدنی و مقبول است، اما متاسفانه چون همراه یارون میباشیم دوستای افغان ما استاد میکنن و عکس میگیرن وقت ما زیاد ضایع میشه. باز نمیفهمین که نمیفهمین که کما مرا میشناسند. حال شما میشناسن. شما هم کار بدین در بی بی سی دیگه به حساب. بسیار ما 18 سال در بی بی سی کار میکنیم متاسفانه خودت ندید. ما تقریبا از ما کم وقت دیگه خودت یک قاچاق بچه بودی. زنده سلامت باشین یوسفی صاحب. خوش باشین. ډول کالی. ځوانه څنګه یې؟ جوړې په خیر یې؟ ښه خو یې؟ ته راوړه چې راځه چې سره خبرې وکړو. نوم دې راته ووایه. نوم عبدالرشید. عبدالرشید خان څومره وخت کېږي په بریتانیا کې؟ والا کېږي یو 9 کاله کېږي. 9 کاله کېږي. او د کوم ځای یې؟ د قندوز یې؟ بیا په دې دومره وخت کې بیرته تللی وطن ته که نه یې تللی؟ نه وطن ته نه یم تللی. تا خو دلته ځان ته سم افغانستان دې جوړ کړی دی. ښه ځای دې پیدا کړی نه دی ورته؟ ښه ده شکر ده ګزاره کوي. زیاتره دلته ایشن راځي که نه. دا ټول افغانان دي دا سرداران. او دا د جلال آباد د کابل د دې خلک دي. څنګه کاروبار ښه دی؟ ښه ده شکر ده. یعنې زیات نه وای چې هسې نه وي وطن کې بیا درنه وي غواړي. نه نه هغه خبر نه ده. ښه ده شکر ده. دلته چې سړی محنت کوي که نه خدای لاره ورته باسي اورې. خو ښه ده دا وطن ښه ده مزدوري لپاره. څو ورځې دلته کار کوې؟ ما خو خپل کار ده زه 7 ورځې کار کوم. 7 ورځې بیا چکر ته وخت پیدا کوې که نه؟ والله نه یاره مونږ کار کې وخت نه یې اورې. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. کور ودان. دا درنو لیدونکو زموږ او ستاسو یو بل افغان ورور ورسره خبرې مو وکړلې. سړی مه شي وروره. خیلی خوب هستی؟ جور دری پشتو کدامش صحبت؟ دری پشتونی دری صحبت میکنی. خوب هستین جور؟ خسته شدی دیگه گشتین؟ دیگه فامیلا رفته بود طرف. باز میخوام ما کدوم شکا میجا امی تو اعلان ماند بیا کمی طرف بیا نام تا بگو نام خودت. من سید مشواس از کابل هستم زندگی در بلژیم میکنم اینجا میمان آمدیم برای چکر. برای چکر آمدیم. حالی فامیلا را در اون طرف رفت تو را در اینجا ماند دیگه. نه اونجا رفته جواری میگه از اون. جواری. خب اون یک در ساوتال که آمدی چی در یادت آمد؟ ما واقعیت باور که اتفاق کردم که در خود افغانستان است. کمی طرف بیایم که کمی در روشنایی استاد اینا میجا استاد کمی طرف بیا کما که دیگه اینا میجا که بیخی همی تو معلوم شد که سایت از بلژیم آمدی دیگه تو دیگه یک رقم میمان هستی در لندن دیگه. بله ما آمدیم دیگه صبح دیگه صبح بخیر پس میریم. در اینجا باز دوستا کسی هست؟ من اینجا بچه خالم زندگی میکنم. بچه خالم اومدیم من سرگرم میشم بچه خالم. چی در اینجا خوردی چی دیگه
دیگه غذاهای دیگه کمتون خوردیم از افغانا را چطور؟ دیگه تمام زمان پاسان باش خلاص شوه خب باز پاسان خوراکای افغانا دیگه ما شما خود زمانی که در اینجا میاین که آمده بودین شما بار اولتان است؟ بله بار اول. به یاد کجا افتیدین؟ به یاد کابل به یاد واقعا فکر کنم که در ماندهی کابل است. ما پار سال افغانستان رفته بودم اینجا کاملا باز من حس وطن نکردم باور به خدا افغانی یا دیگه همه چیز یعنی خوش گذشت برای ما واقعیت. یعنی از اینجا یک خاطره خوبه با بلژیم میبری و میبازیم انشالله دیگه نوک نشنالاتی گرفتیم یک سال میشه دیگه هر سال اینجا میریم اینجا فامیلا دوستان. در بلژیم چطور همیتو افغانا جای چی دارن که مثل که میتو مبارک باشه مثل همی جای واره است؟ بله شهرم تورپن است دکان‌های افغانی رستوران افغانی بسیار همه چیز که از بخوایی وسایل افغانی پیدا میشه همه چیز پیدا میشه ولی امو خاک و امو حس و خود دیگه خودتان میفهمی ما میفهمیم. چند سال میشه که از افغانستان بیرون برآمدیم؟ ما 2015 آمدیم. حالا خود شاید در بلژیم کاروبار است خود داشته باشین امو به یاد وطن میشین یعنی؟ والا او که صد که کنی در وطن نمیرسه واقعیتش پشت وطن دک میشه 100%. باز مردم کابل زیادترشان در کابل نماندن زیادترشان از کابل بله ما از اصل جای کابل از همه خانه از زندگی همه چیز در کابل است باز میرین کابل چکر میرین؟ بله ما پار سال رفته بودم پار سال در گرمی ها بود رفتم یک 3 هفته چکر زدم که در فامیل رفتم در فامیل رفتم چکر زدم اینجا گشتم دیگه وقت کم بود وقت پس باز در دل ماند امسال باز تصمیم گرفتیم بقیه که باز برین به کابل برین. چی پیام دارین همیالی که دوستای رفیقای دونا در کابل در افغانستان یا در دیگه جای میبینید؟ دیگه ما از چی شما برید همه دوستا رفیقان والا سلام خود تقدیم میکنم خصوصا برای مادر جانم. مادر جان در کابل است؟ بله مادر خداوند عمر دراز نصیب زنده باشه دیگه خداوند پدرم فوت کرده ما خدا بخشه مادر تو میگی پشت مادر دلت چی میشه؟ دیگه حالا ما تصمیم گرفتیم که بخیر هر سال خدمت مادر جان باید بریم. همراه مادر جان کی هست در اونجا کی؟ همراه مادر جان 2 برادرم است 2 همشیریم است دیگه خانه جای زندگی از خود ماست 2 برادرم است از من خودتر است. مادر جان وقتی که زمانی که در یادت می مادر جان دیگه نمیال واقعیت که بگی نیست گپ زدن نمیشه گپ زدن نمیتونم چرا که وقتا دکلونیم به خاطر که مادر بهترین دیگه پیدا نمیشه میوه کمیاب است که واقعیت است مادر وقت زمانی که امروز صحبت میکنی گریانم کدی پشتش واقعیت بگی که ما همه روزه ما تایم کار ما بعد از است همه روزه صبحی که مادر جان گپ میزنم صحبت میکنم دل ما چی میکنم باز میریم طرف کار اگه نکنم کار کرده واقعا مشکل است. خداوند زنده داشته باشه. سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر. همون مادر رو خداوند جان جور بده. دیگه مادر است دیگه در مادر هیچ کس رسیدگی نمیکنه. هر چی کارام باشه هر چی که زندگی تام جور باشه بعد خدا همه چیز است مگم مادر نیست. باز فکر میکنی کاش همراه مادر جان می. واقعیت است میکنه باید همراه مادر خود دیگه مشکلات وطن ما شما رو ما شما میفهمیم دیگه درک میکنیم دیگه امیدوار هستیم که وطن خود ما و شما رو میشه بخیر واقعا آرامی شود از یک کاروبار جور شد ما اینجا یک لحظه هم نمیشیم مگه خانه هم دارم زندگی هم دارم که از خودم مسکنی که بگیم مگم در اونجا نمیرسیم واقعیتش ما پار سال بعد از 9 سال بعد رفتیم واقعا برای ما خوش گذشت وقت بیرون و قچکر نزدم همیشه همه روز پیش مادر مولید مثل بگم پیشی مادر دیگه خدا مهربانه که باز بخیر برم وطن آرامی میشه که بخیر بعد دائم بریم بخیر کل ما و شما ان شاء الله ای جای در وطن ما و شما نمیرسه بله زنده و سلامت باشین بسیار تشکر زنده باشین لطف خوش باشین درنو لیدونکو دا هم موږ استاد یو بل افغان ورور چې ور سره خبرې مو وکړلې نو را سره اوسئ دلته د بیلو کسانو سره خبرې کوو
السلام علیکم ورور کیسې جوړ خیر خو خبرې نه کوي را سره راځئ ستړي مې شي خو به وکړو دا خو پکې وړ راشه ته راځه را سره وغږېږه ده خو راشه وروره ستړی مه شي راځه راځه ځان راته معرفي کړه نوم دې راته ووایه محمد اشرف محمد د کوم ځای محمد اشرف دلته د کین کې اوسم او په اصل کې د کوم ځای لږ دی خو راشي اصل کې د میدان د وردګ د نن مې ټول کار سر و کار د میدان د خلکو وردګ خلکو سره بس ماشاءالله د وردګیان ټول همدلته راغلي دي خیر دی ویسي نو کله چې دلته راځئ دغه سوتال ته څه فکر کوئ د وطن یاد درته نه زه دلته تقریبا 3 کاله مخکې راغلی یم 3 کاله مخکې او نن دې بیا هغه یاد تازه کړئ دلته راغلم د دې د سودا مودا کوم شی په کار و داسې اثر و چې بس دغه خاطر راغلم که نیست مننه کور ودان نو شي ستړی مه شي ګوره افغانان چې په هر ځای کې دوی هغه خپل میلمه پالنه کوي نوم دې ووایه حامد لږ دا کامره دې خواته راوړ چې ګڼه ګوڼه زیاته ده چې د دې خلکو نه راځه دې خوا راشه چې کیسې هغه دي دې ته څه وایي دا دې څه راکیسې دا پړي پوري ورته وایي دا دې لکه چې ډېر خوښېږي والا ډېره مزه کوي ته یې ورنه واخله زه نشم خوړلی نه خیر وروسته به بیا هغه د کوم ځای ته میدان ټول د ما مخکې درته وویلم ټول د میدان خلک دلته راغلي کاکا زوی ده کله چې دغه ځای ته تاسو چې راځئ دغه سوتال ته دلته خو ډېر شمېر افغانان دي ټول افغانان دي څه فکر کوئ هغه د وطن یاد هغه د وطن مینه راوندې ماتېږي څه فکر کوئ چې کوم ځای دی لکه لیسې مریم کې چې ګرځي مه خرابوئ غوله خو نه ده خو بیا خیر ده خو هغه خپل افغانان پکې ویني لباس افغان یعنی ټول پکې هغه افغانان پکې زیات دي دا اوس خو به دلته افغانان ویني خپل ملګري یاران دوستان هغوی ته به معاینه څه ورته لرئ معاینه به دا چې راځي دي چکر دي وکړي د خپل دود و عنعنات کلتور دی کالي مالي دی اخلي دلته تاسې څه واخیستل نن تاسې خو هم راغلي موږ نن دا شی اخیستی نه کالي مو څه واخیستل کالي مو اخیستي که نه بس سیاست کالي مالي دي د ورکیانو لپاره کالي اخیستي دي دا اوس څنګه دی کم راوړي نه دي دا خو که ته وایې زیات وي والا دا زیات وي او تا جای خالی و وقت مناشجان کړلو لږ دا اضافه دي خوند وکړه دا راوړل نو دا خو زموږ او ستاسو په وطن کې نشته دي که څنګه یاره اوس بالته مي اوس ته لکه چې خاص د همدې لپاره راغلی ډېر دې ورته زه به یو دانه درنه واخلم اوس یې نه یې هغه د هغه چل راباندې ونه کړي چې کس مې راګیر نه کړي چې راشه پیسې ته ورکړه که څنګه ډېره زیاته مننه کور مودان چې دا زما نه ګوره چې چپم شو ورسره ډېر دې سره اموخته نه یم نو ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ ژوندي دې یاستئ کور ودان نو همدلته ګرځېږو د نورو افغانانو سره هم خبرې کوو هیله ده د خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ دلته نو چې ګرځېږي لکه کټ مټ په منډوي کې چې ګرځې د کابل په منډوي راځئ چې در باندې افغاني کالي در باندې وګورم ډول ډول کالي هغه ځوانان چې سټایلونه وهي او افغاني کالیو سره مینه وي چې امبولانس تېرېږي نو هغوی کولی شي چې راشي دلته او بېلابېل کالي ترلاسه کولی شي سپلی دي منظور خانی هم پکې شته یعنی دلته چې کله تاسې سوتال یا د افغانانو په اصطلاح کوچني کابل ته راځئ هر څه ترلاسه کولی شئ او د افغانستان د هر ولایت خلک دلته پیدا کولی او خبرې ورسره کولی شئ او د چا خبره زړه باړاس ورسره ویستلی شئ ګڼه ګوڼه زیاته ده دننه ننوځو ویش د هغه راوځي دننه ورځو هغه کالي یا لباسونه درته دننه هم ښیم راځئ اوس دننه یو څه ګورو السلام علیکم ښه جوړ نوم دې څه دی عمر خانه څو ډوله افغاني کالي در سره دي افغاني کالو کې مونږ سره د ستاسو چې کوم ټریډیشن کالي دي مونږ سره ماشومانو والا سایزونه دي ماشومان دي غټان د غټان هم دي
خپله د پېښور او خپله د پېښور یم خو زمونږ ګورې پلار نسلونه داسې د افغانستان او د هغې یو اشتهار دی ټول یو دي د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده هغه صرف لار ده او باقي نسلونه یو دي بلکل نو تاسو سره دغه افغاني ګنډکالي هغه شته دي در سره افغاني ګنډکالي چې مونږ سره دا دي ښه دا خو د نارینهو دي زنانهو به هم در سره چې کوم ستاسو ټریډیشن وایسي که نو هغه دغه بار چې کوم لګیا دا قیمتي کالي در سره څو دي او ارزانه در سره څو دي دا د ښځینهو زنانو قیمتي کالي مونږ سره دا کوم چې ځواني دي که دا دي او بس دا زنانو مونږ سره دا ایډیشن مونږ سره زیات تر مردانه ایډیشنز دي ښه او ښه واسکټونه در سره کوم یو دي هغه ښه واسکټونه هغه قیمتي کوم یو دي ارزانه چې په کوم باندې کار شوي دا به قیمت والی صحیح ده کوم یو قیمت دي دا قیمت والا دي صحیح شو دا قیمت وایي ځکه په دې باندې کار کیږي او دا کوم چې مونږ سره پلان وایس دي که دا چې کوم دا ښکاري دا زموږ ټریډیشنز داسې کي هغه لکه تا دا دیو قیمت په څو دی چې تاسې که دا شی لیکلي دي که دې کې 15 د دې قیمت دی که یو کس درته راشي نازدانه یې درته ووایي چې لږ یې راته ارزانه که بیا په څو ورکوي ورته چې ستا په دغه معنی یاره د دې پرایس خو فکس دی خو چې مړه ستا ته راشي به صحیح سر به څه ناڅه چې څومره کېږي هغه هم وکړي بیا که یو کس اوس راشي هغه درته دا ویډیو وښیي چې تا داسې یو واده کړی وه بس بیا به څنګه وشي هغه قسمت یې سره بیا ګورو انشاءالله چې کله یاره وبه نشي زه نه به چې ونه ولاړي څه ناڅه به ورسره بیا به کېږي چې ریفرنس ورکوي بیا به له خامخا څه ناڅه او دغه افغاني کالي دی در سره دلته وړاندې دا دا دلته جوړیږي که تاسې د هغې ځای نه دا مونږ جوړ شوي راوړو ښه جوړ شوي د کوم ځای نه راوړئ دا افغانستان نه پاکستان نه ښه په دغه ارډر باندې ځان خپله کپړه هر یو شي خپل دې خوا ودرېږم چې سره معلوم شم منظور خاني دې هم پکې کړی دی منظور خاني خو زمونږ د زړه سره وکړه منظور پښتون به دا چوله خو منظور پښتون سره بیا خلکو مچوله که او د هغې د وجې نه مونږ هم دلته کېښوده بس بیا خو دې مزې دي نو ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې ژوندی دی کور ودان دا زموږ او ستاسو د پېښور یو پښتون ځوان و چې د هغه سره مې خبرې وکړې نو زه هم دلته ګرځېږو راسره اوسئ چې له یو شمېر نورو کسانو سره خبرې وکړو د کوچني کابل بېلابېل څیزونه درته وښیم راسره اوسئ راځه One of them, no. One of them. ګڼه پکې ډېره زیاته ده که مو په یاد وي ما یوه بله خپرونه هم دلته په سوتال کې جوړه کړې وه چې زیات شمېر افغانانو سره مو پکې خبرې کړې وې چې حتی هغه بیخي د افغانانو یعنی د دکاندارانو یا د هټیوالو مارکیټ چې زیات شمېر پکې زموږ او ستاسو خپل هېوادوالو که مو هغه خپرونه نه وي کتلي هغه هم زما د چینل له لارې کتلی شئ هغه هم زه دلته منشن کوم تاسې کولی شئ چې هغه مو ګورئ نو نننۍ خپرونه یو څه د هغې سره یو څه نه زیات ورسره توپیر لري راسره اوسئ چې په ګډه یې سره وګورو دلته نو هغه د کوچنیانو یا د ماشومانو ډول ډول څیزونه ایښي دي لږ ورته دا کامره ورته نږدې راوړه دې خواته که مو چیرې په کابل کې په یاد وي د منډوي په کوڅه کې کله چې به دا د تیمورشاهي و د دې ځایونو سره داسې ښکته او پورته کېدلی د سړک غاړې سره به دا څیزونه ایښي وو او ماشومانو به ځینو ورپسې ژړلې دلته کټ مټ هماغه مسله ده بس د مور او پلار سره چې ماشوم یې دا څیزونه وویني ژړا خو یې تر ټولو ښه لاره ده چې وژاړي او ورته وایي سړی مه شې څنګه ښه جوړې خیر نن دلته راغلي یاستئ څومره کله چې دغه ځایو کې ګرځېږي هغه خپل د وطن یاد درته تازه کېږي که نه دا د افغانانو په لیدلو باندې موږ کاټري کې اوسېږو ډېر لرې دی که نه اول ته غیر له ما نه نور پښتانه څه چې هندوان هم نشته دی نو ځکه دلته دا زموږ لپاره جالب دی چې هندوانو خدای فضل دی ډېر دي مسلمانانو ډېر دي او بیا تا غوندې پښتانه هم خو بیخي که نه
خوشحاله کېږم ورباندې چې ما سره مخامخ شي لکه ته چې مخامخ شوې ژوندی دی کله چې داسې ګرځېږي چې دغه افغانان دومره ډېر ویني دوکاندار افغان دی او د هر یو سره چې مخ کېږي د اهل هنود ورونه دي زموږ او ستاسو افغانان څه فکر کوې د وطن کوم ځای درته تر سترګو کېږي یاره ما ته بالکل خپل لکه شارنو یا خپل کابل یا د پېښور باز منطقي که نه خو بیخي لکه سړی د خپل وطن احساس کوي ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ نو درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې د بریتانیا د ساوتال په سیمه کې مې تاسو ته چمتو کړې وه تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې